تپوس کوي چې یاره سرتور سر مونځ کول دا څنګه دي ننګې سر یعنې سرتور سر مونځ کول نو سرتور سر مونځ کول هغې بعضې مقاماتو کې د هغې حکم راغلی چې سرتور سر مونځ به کوې لکه د احرام په حالت کې نو هغه ټایم کې به چې کوم دی ټوپی نه په سرې دا د الله تعالی چې کوم دی دغه شانتې حکم دی او عامو حالاتو کې چې سړی مونځ کوي نو دا د مانځه په آدابو کې دي چې دی به ټوپی په سرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق الله العظیم. زما عزتمندو دا مونږه بله سلسله شروع کړې ده د مانځه د ضروري مسایلو په باره کې او د دې وجه هم دا ده چې ډېرو ملګرو مونږ نه دا غوښته کړې وه چې تاسو د مانځه چې کوم دی ضروري مسایل دا هم مونږ ته بیانوئ نو د دې وجې نه مونږ د مانځه کوم داسې ضروري مسایل دي بعضې مسایل د مانځه داسې دي چې مونځګزارو ته هغه ډېرې پېښېږي نه بعضې مسایل داسې دي چې هغه نادر الوقوع دي کله کله پېښېږي او بعضې مسایل داسې دي چې هغه ډېر زیات مونځګزارو ته پېښېږي نو د هغې عوامو ته او خلکو ته د هغې نه واقفیت ضروري دی چې خلک په هغه مسایلو باندې یعنې پوه شي او د هغه مسایلو په روشنایۍ کې چونکې مونځ د الله تعالی ډېر لوی حکم دی نو څومره چې مونځ یو لوی حکم دی دومره مونږ خلک مونځ چې کوم دی دا په غفلت سره کوو د دې د مسایلو نه ناواقفه یو نو دغې وجې نه دا ډېره ضروري خبره ده چې مونږ د مانځه د مسایلو نه خبردار شو په دې باندې عمل وکړو اکثر مونږ ته ډېرو ملګرو تپوسونه هم کړي دي د بعضو مسایلو نه د هغه مسایلو د تپوسونو په روشنایۍ کې زه تاسو ته دغه مسایل بیانوم او دې د وجې نه هغه ملګرو ته مونږ دا مسایل بیان هم کړه خو مونږ دا وغوښته چې په ګروپ کې شیر کړو ملګرو سره نو هغې ته هم پې الله تعالی فایده ورکړي. اوله مسله دا ده ډېر ملګري دا تپوس کوي چې یاره سرتور سر مونځ کول دا څنګه دي ننګې سر یعنې سرتور سر مونځ کول نو سرتور سر مونځ کول هغې بعضې مقاماتو کې د هغې حکم راغلی چې سرتور سر مونځ به کوې لکه د احرام په حالت کې نو هغه ټایم کې به چې کوم دی ټوپی نه په سرې دا د الله تعالی چې کوم دی دغه شانتې حکم دی او عامو حالاتو کې چې سړی مونځ کوي نو دا د مانځه په آدابو کې دي چې دی به ټوپی په سرې او سرتور سر به مونځ نه کوي او که سرتور سر مونځ کوي نو دا سرتور سر مونځ دی خپل عادت جوړ کړی دی یا د فیشن په وجه باندې دی ټوپی نه په سرې او سرتور سر مونځ کوي نو په دې حالت کې چې کوم دی مونځ کول دا خلاف سنت هم دی او دغه رنګې مکروه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چېرته هم داسې مونځ نه دی ثابت چې هغه سرتور سر کړی بغیر د حج احرام وغیره نه اکثر ټوپی به په سر کړی او ورسره به چې کوم دی یا به ټوپی او پګړی دواړه وه نو دغې وجې نه صرف د حج په حالت کې د عمرې په حالت کې چې کله احرام یې تړي په دغه حالت کې دغې وجې نه صحابو نه هم دغه شانتې یعنې ثابت نه دي چې سرتور سره مونځ کړی ها د حج په موقع باندې یا د عاجزۍ په تور باندې یا ټوپی نی نو بله خبره ده یو سړی د عاجزۍ په تور باندې سرتور سر مونځ کوي یا چې کوم دی ټوپی نه وي یعنې اتفاقا دلته ټوپی میلاو نه شي نو سرتور سر مونځ یې وکړو نو په دې کې څه حرج نشته خو یو سړي عادت جوړ کړی دی او همیشه دپاره یا د فیشن په وجه باندې د ویښتو سټایل نه خرابوي او سرتور سر مونځ کوي نو دا د مانځه د آدابو چې کوم دی خلافه ده او فقهاو لیکلي دي چې حاصر الرأس سرتور سر مونځ کول دا چې کوم دی یعنې مکروه دي خو زمونږ خلک خو د عاجزۍ د وجې نه کوي چې ډېر عاجزي په ځان کې راولي اکثر خلک چې کوم دی د سستۍ د وجې نه یا د فیشن په وجه باندې تاسو مونځونو کې کتلي سلام چې کله امام وګرځوي نو مطلب دا دی چې وګورئ په صفونو کې 80% خلک دا سرتور سر وي او دا باقي چې کوم دی 20% دا دې ټوپی په سر کړي وي نو دا د مانځه د آدابو خلاف ده عادت جوړول نه دي پکار او دغه رنګې د فیشن په وجه باندې ځان سره په جیب کې که یو سړی په ټوپی باندې شرمېږي عام حالتونو کې نو ځان سره جیب کې خیر د جاریه ټوپی په ګرځوي رومال دې ګرځوي او یا چې کوم دی وړه غونته کې ټوپی جیب کې دې ګرځوي چې کله د مانځه ټایم وي په سر کوي ټیک ده نو یو دا مسله شوه. دویمه مسله ده چې اکثر د دوی قنوت متعلق خلک تپوس کوي اکثر خلکو نه په مانځه کې دوی قنوت هیر شي او دی رکوع له لاړ شي نو چې یو سړی چې کوم دی دوی قنوت هیر شي او رکوع له لاړ شي نو دی به څه چل کوي نو دا یاد ساتئ چې دوی قنوت دا په مانځه کې ویل واجب دي نو دا خو مسله ده چې کله واجب د سړي نه پاتې شي په مانځه کې نو مونځ ورسره ماتېږي نه بلکې دی به څه وکړي مونځ اخره کې به سجده سهو وکړي نو د ده مونځ چې کوم دی هغه تلافي وشه کم نقصان شوی د هغې تلافي وشه مونځ یې صحیح شو که فرض پاتې شي نو مونځ به بیا د سر نه راګرځي او که واجب پاتې شي یا واجب کې مخکې والي وروسته والي راشي نو د اخره کې سجده سهوي مونځ وکړي نو سجده سهوي وکړي نو د ده مونځ چې کوم دی نه صحیح شو نو دغه رنګې دوی قنوت دا هم واجب دی په مانځه کې د سړي نه پاتې شي
بس دی ګبراویږي نه او ورته دی خفه کېږي نه، بس اخره کې د سجده سهو وي د لمونځ صحیح شو. یو سړي نه په مانځه کې دوی قنوت پاتې شو، دی رکوع له لاړو او په رکوع کې دته رایت شو چې یاره ما نه دوی قنوت پاتې شو، نو دی به څه چل کوي؟ نو دا یاد ساتئ 2 صورتونه دي چې کوم صورت دی اختیار کړي هم ښه ده، خو اخره کې به دی سجده سهو کوي. دی رکوع له لاړو او دته دوی قنوت یعنې اللهم ان رایاد شو چې اوهو ما خو اللهم ان ونه ویله، نو دی بیا واپس چې کوم دی قیام ته راشي. قیام ته چې کله راشي صورت به وایي او ورپسې چې کوم دی دغه به وایي الحمد صورت به وایي، ورپسې دوی قنوت وایي، هغې نه پس به چې کوم دی رکوع کړي، بیا به یعنې وتر پوره کړي، اخره کې به دی سجده سهو وکړي، بس مونځ یې صحیح شو. یو دا صورت دی. او یو دا صورت چې دی کله رکوع له لاړو بس را واپس کېږي نه، بس رکوع دی وکړي او یعنې مطلب دی مونځ سلام چې کله وګرځي یعنې بغیر د دوی قنوت دی مونځ وکړو، نو دی سلام وګرځي یو طرف ته به سلام وګرځي، سجده سهو به وکړي، به د ده مونځ چې کوم دی یعنې دا صحیح شو. نو دواړه صورتونه جایز دي چې کوم یو صورت دی اختیاري، نو خو په دواړو صورتونو کې به دی چې کوم دی اخره کې سجده سهو کوي. به دا یو 2 3 ضروري مسایل چې تاسو مخکې مې عرض کړل.